السلام علیکم ورحمت الله. ګران لیدونکو، زه حضرت رحمان ستاسو د ریاضي مضمون وړونکی. زموږ د نن ورځې موضوع مطابقت کې ده. د مطابقت به نن څلورم ګروپ یایو. په تېر درس کې موږ د مطابقت دوهم ګروپ ویلې چې عمومي شکل یې په دې ډول و: سی په توان د n منفي بي په توان د n مثبت n به شامل کوم عددونو ته و؟ اوډ نمبر یعنی تاک عددونو ته و. نن په څلورم ګروپ کې داسې یایو چې همدغه شکل ده اکثره a په توان د n مثبت b په توان د n همدغه شکل ده. تاسو فرق دومره ده چې n دلته موږ سره څه شي ده؟ ایون نمبر یعنی جفت عدد ده. تېر کې موږ سره څه شو؟ تاک و. په دې کې به څنګه وي؟ دا n به کوم عددونه اخیستلی شي؟ تاک جفت عددونه. جفت عددونه خو دوه، څلور، اته همدغسې ادامه لري. نو راځو څنګه کوو؟ دې عمومي مطابقت انکشافي فارمول به څنګه وي؟ a په توان د n مثبت b په توان د n. د دې انکشاف ډېر اسانه ده، یوازې یو فارمول ده. که چېرته تاسو هغه زده کړئ نور زیاتې اړتیا نشته چې دوه، څلور، اته پورې څنګه کوئ انکشافونه ورکوئ. ډېر په هیلې کې هغه نه ده، طریقه یې نه ده. دغه یو فارمول ده. فارمول په دې ډول ده چې دغه مطابقت هم په دوو قوسونو باندې ویشل کېږي مزدوجو. لومړی ګوره a n تقسیم پر دوه لومړی قوس کې مثبت b n تقسیم پر دوه مثبت دوه a د n تقسیم پر دوه b n تقسیم پر دوه. دا یو قوس دوهم همدغه قوس ده، یوازې دغه علامه څه ده کې منفي ده کې. دلته مثبت ده، هلته به څه شي په دغه دوهم قوس کې منفي. a په توان د n تقسیم پر دوه مثبت b په توان د n تقسیم پر دوه منفي دوه a په توان د n تقسیم پر دوه b په توان د n تقسیم پر دوه قوس باندې. همدغه یو فارمولې ده. کولی شئ په لنډ ډول یې هم ولیکئ. دغه علامه راواخلئ، دلته یې ولیکئ منفي، یعنې په دې ډول ځان لپاره د لنډون په ډول لیکئ. او دغه به په ریاضي کې یعنې بیا غلطي کې په دې ځای چې دا دواړه د ضرب په حالت ولیکئ د سوالونو حل کولو لپاره. که د یادولو لپاره په دې ډول لیکئ چې a توان د n تقسیم پر دوه مثبت b په توان د n تقسیم پر دوه مثبت منفي دوه د جذر لاندې a په توان د n تقسیم پر دوه b په توان د n تقسیم پر دوه. که په دې ډول لیکئ هم سم ده، خو که چېرته په عملیو کې موږ په نظر کې نیسو نو په دې ډول به لیکو، خو د یادولو لپاره په دې ډول هم څنګه کولی شئ لیکلی شئ. راځو یو دوه مثالونه پکې حل کوو. داسې لیکم چې a په توان د دوه مثبت b په توان د دوه. دې ته به انکشاف په کوم ډول ورکړو؟ داسې به ولیکم چې a مثبت b مثبت دوه د جذر لاندې a b هم د جذر لاندې دي a b دوهم قوس a مثبت b منفي دوه a b د جذر لاندې قوس. په دې حالت کې موږ ګورئ چې وکړو دلته n موږ سره څو ده؟ دوه ده. نو دلته هم n په دوه تقسیموو، خو که دلته دوه په دوه تقسیم کو داسې ولیکو، یعنې n دوه وکړو که نه داسې په دوه تقسیم په دوه ځواب یو راغی. نو ځکه دلته دغه اوږدې کیسې نه څنګه ده ځان خلاصو ډایرکټ څه ولیکو؟ a b ته لیکو، توانونه یې پرېږدو. صحیح. که څلور ته راسو داسې a په توان د څلور مثبت b په توان د څلور. دا به څنګه لیکو؟ دا به داسې ولیکو چې a په توان د څلور تقسیم پر دوه ډایرکټ یې ولیکای شئ دوه مثبت b په توان د څلور تقسیم پر دوه مثبت دوه a توان د څلور تقسیم پر دوه b په توان د څلور تقسیم پر دوه. دا یو قوس a په توان د څلور تقسیم پر دوه مثبت b په توان د څلور تقسیم پر دوه منفي دوه a څلور تقسیم پر دوه a توان څو ده؟ څلور تقسیم پر دوه b توان څلور تقسیم پر دوه قوس باندې. او په لاندې ډول هم لیکای شئ داسې ولیکئ چې a په توان د ډایرکټ تقسیم کوئ، یعنې ډایرکټ یې څنګه کوئ؟ دا توان څو ده؟ څلور وي که اته وي څلور کېږي، که شپاړس وي اته کېږي که نه، ځکه په دوه باندې تقسیمېږي. نو څلور تقسیم پر دوه دوه مثبت څلور تقسیم پر دوه دوه مثبت دوه څلور تقسیم پر دوه دوه توان b توان څو ده؟ څلور تقسیم پر دوه دوه یو قوس. بل څنګه ده؟ a توان دی څلور تقسیم پر دوه دوه مثبت b توان څو کېږي؟ دوه منفي دوه a په توان دی دوه b په توان دی هم دوه قوس باندې.
په همدې ډول موږ کولی شو 8 14 12 یعنې که جفت عددونه توانونه ولري که نه 6 هم راتلی شي یعنې دلته که 6 10 12 14 دغه توانونه څنګه دي ورکولی شو تاسو دومره کوئ چې دغه توان څومره وي د هغه نیمایي د ای بي توان نه کوئ یوازې په دغه کې څنګه وکئ دغه فارمول درسره یاد کړئ او نور عددي مثال تاسو خپل حل کړئ مثال به زه درکوم چې 3 په توان دی 4 منفي 2 په توان دی 4 نو دغه عددي مثال تاسو انکشاف ورکړئ ځواب یې څو راځي نو د نن ورځې درس مو تر همدې ځایه پورې و نور مو په پاک سپېڅلي رب باندې سپارم